بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، اوس منګه د لومړي فصل آخر قسمتو ته ورسېدو او غواړو چې دغه آخر قسمتونه تاسو ته شریک کړو، تاسو ته بیا هم په شکل د خلاص کار وکړو چې موږ په دغه فصل کې په کومو نقاطو باندې وغږېدو. لومړي فصل کې البته دایره راغلی وه چې دایره موږ معرفي کړه چې هغه سد نقطو ته وایي چې له یوې نقطې څخه مساوي فاصله کې واقع وي او دغه نقطه ته مرکز د دایره ویل کېږي او دغه فاصلې ته شا د دایره ویل کېږي. بل موږ وویل چې یوه دایره څه رقم رسمیږي، کولی شو چې د خطکش په مخ پر کار کېدو 5 سانتي 6 سانتي دا په همغه اندازه په کاغذ باندې یا په تخته باندې دایره رسم کړو. بل موږ سد نقاط داخل د دایره متوجه به اوسئ چې یوه دایره په دې شکل موږ ویلي وو چې دایره صرف دغه خط ده او دغه نقطه ده. دا ساحه د داخلي د دایره دا خارجي د دایره دي. فرضاً موږ لمر ته یو دایره نشو ویلی، دې ته یو قرص وایي یا ډسک، ځکه دایره صرف دغه خط ده چې محیط دایره هم ورته ویل کېږي چې دا اشتباه ونه کړي چې هر شی چې ګرد وي. بهترین مثال د دایرې دغه تایر د بایسکل ده چې هغه اکسل قسمت مرکز او د خپل هغه دایره ده. ښه، موږ قسمت داخلي د دایره چې هر قسمت داخلی دایره هغه ایگانی دی چې فاصله د او ای وړکۍ له آري هغه او اکس یا او ای دی او دا نقاط چې هر ای ونیسي وړکۍ له آري او هغه بی دی چې او بی یا دال لوی له آري دې نقطې ته خارجي هغه وایي او که داسې وایي هغه سی چې او سی مساوي آري چې دې ته بیا محیط د دایرې وایي. دا سد داخل د دایرو ده چې سطح داخلي د دایره ده او دا خارجي ده چې لوی له شا وي او دا سد محیط د دایرې ده. ښه، موږ هم په همدغه شکل کار وکړو چې یوه دایره کولی شو چې موږ رسمه کړو. البته که چیرې ولرو چې یوه دایره په دریو په 5 یوه شای 3 ده بله شای 5 وي، تاسې 2 دایرې رسم کړئ چې متحد المرکز وي یا متقاطی وي. دلته موږ یو قاعده بیان کړه چې فاصله د مراکز دایرو که په ډي وښیو، فرضاً 2 دایرې رسم کړي چې شاید 3 و 5 وي او دا دواړه دایرې غیر متقاطی وي. غیر متقاطی په دې معنا چې 3 دا ډي فاصله د مراکز د دایرو باید چې لوی له آر یو جمع آر دو څخه وي، یعنی دی لوی له 3 جمع 5 یعنی 8 مساوي 8 یا آر لوی له 8 څخه وي، دی وبخښئ دی لوی له 8 څخه وي. ښه، اوس که موږ همدغسې یو خط باندې دی فاصله تعیین کړو، فرضاً 0 صحیح 0 تعیین کړه، یوه دایره په اندازه د 3 واحده ده دلته راځي رسمیږي، بله دایره په اندازه د 5 واحده دا مرکز نیسو دلته رسمم. ګوره چې متقاطع دا سو 3 دا سو 5، یعنی دغه ډي باید چې انتخاب شي. وروسته لږه موږ کولی شو چې که فرضاً وایي چې همدغه دایرې مماس وي څه رقم کار کېږي. مماس چې مماس وي باید چې ډي فاصله د مراکز د دایرو مرکزونو د دایرو 3 جمع 5
باید چې 8 یعنی یو خط 8 سانتي ښکو دلته او زبر نوم دی په اندازه د 3 واحده ده 3 واحده دلته راځي یوه شا او په اندازه د 5 واحده فرضاً بله شا رسمو ګوره چې دا سوه 15 دا سوه 3 خود به خود مماس راځي په دې هکله موږ کار وکړو بل مواد یوه دایره کې شا د دایره موږ معرفي کړه قطر د دایره قوس د دایره مماس په دایره قطع د دایره قطع د دایره دا ټول په دې وغږیدو بیا به هم زه په یوه دایره کې ټول دغه ته محیط د دایرې وایي شا د دایرې له مرکز شروع ته محیط پر شمول د محیط د نقطې دې ته شا وایي قطع د دایرې هغه خط ته وایي چې له محیطه شروع کېږي له مرکزه تیریږي بل محیط سره وصل کېږي دا قطع د دایرې شو ښه قوس د دایرې او قسمت د دایرې ته ویل کېږي و دایره د قوس دایره مماس په دایره شا د دایره قطع د دایره یا قسمت د دایره ته ویل کېږي قطع د دایره چې د یو مرکزي زاویې په اندازه یوه له دایره څخه جدا دې ته قطع د دایره ویل کېږي ښه مماس په دایره چې دایره سره یوه نقطه مشترک ولري فرضاً یو خط او یوه نقطه مشترک ولري یا 2 نقطې مشترک ولري یا هیڅ نه لري په همدغه شکل موږ معرفي کړه مرکزي زاویه مرکزي زاویه هغه زاویې ته ویل کېږي په کار وکړه چې راسې له نومه پیدا ده په مرکز د دایرې او راس مرکز در اضلاع شعاع د دایره وي داسې یو مرکزي زاویه ده چې راس مرکز دایره اضلاع دې ته زاویه مرکزي وایي ښه زاویه د محیطي هغه زاویه ده چې راس په محیط د دایره کې او اضلاع وتر د دایره وي دا زاویه د محیطي ده زاویه د مماسی هغه زاویه ده چې یوه ځلی مماس په دایره او بل ځلی وتر د دایره دغه زاویه د مماسی ده چې زاویه د مرکزی دوه چند زاویه د محیطی ده دوه چند زاویه د مماسی ده و زاویه د محیطی نیمایی د مقابل قوس ده زاویه د مرکزی مماسی نیمایی د مقابل قوس ده زاویه د محیطی نیمایی د مقابل قوس ده زاویه د مرکزی مساوی ده مقابل قوس سره مساوی ده په همدې رنګه که چیرې موږ په دوه دایرو کې که موږ مماسی و مرکزی زاویه ټول مرکزی زاویه چې مقابل د عین قوس کې قرار لري مساوي دي ټول محیطي زاویه چې مقابل د عین قوس کې قرار لري مساوي دي ټول مماسی زاویه چې مقابل د دوه زاویې د محیطي او مماسی سره مساوي دي چې په مقابل د عین قوس کې واقع وي او مرکزی دوچند مماسی ده مرکزی دوچند محیطي ده په دې مورد کې موږ وغږیدو په کار وکړ او نننی درس هم دلته پای ته ورسېده ته بل درس تاسو په خدای سپارو د لومړي فصل لنډیز و او بله ورځ به بیا بل درس وغږیږو په مخه مخصه درس خلاص شو نو هیله لرو چې دغه کار خانگی به هم دا وي چې همدغه مطالب بیا یې له سره تاسو ولولئ او له فصلونو له مرتبط موضوع سره ارتباط ورکوئ چې خلاص د موضوع څنګه وه او هلته په شکل د ترشیح کار سوی و چې سوال کار کړی و قضیه کار کړی و دلته په شکل د خلاص کولی شئ چې تاسې دا له قضیو سره ارتباط ورکوئ او دا ور مطالعه کوي دا هم کار خانگی و په مخه هم کسه درس خلاص